در په سپیشل نامه سلامونه ستړي مسئ لنډو خبرونو ته متوت هرکلی کوم زموږ قربانه مزلفه کاکړ د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهې صندوق یونیسف وایي چې سږ کال به په افغانستان کې د 1.9 لومړنیو ښوونځي ودانۍ ورغوي. یونیسف په ایکس ټولنیز شبکه کې لیکلي چې دا کار به د اروپایي ټولنې په همکاري ترسره شي او 200,000 افغان ماشومان به په دغه ښوونځي کې زده کړې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې په دوحه کې د طالبانو پلاوي مشري کوله وایي چې د دې غونډې په څنډ کې له امریکایي پلاوي سره په افغانستان کې د 2 امریکایي بندیانو په ګډون د نه حل شویو مسایلو په اړه خبرې وکړلې. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د 2 امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې باید د افغانستان شرایط ومنل شي. مجاهد زیاته کړې موږ هم هغه اتباع لرو چې په امریکا کې بندیان دي او هغه کسان چې په ګوانټانامو کې دي نو د دې په مقابل کې باید خپل اتباع آزاد کړو. د کابل په بغمان ولسوالۍ کې د سردار محمد داود خان ښارګوټی د ځانګړي محکمې د پریکړې پر بنسټ دولتي اعلان شو. د عدلیې وزارت نن چهارشنبه د جون په 3 د سرطان په 12 په خپل خبرپاڼې کې لیکلي چې دغه غصب شوې ځمکې د دوسیې د څېړلو ځانګړې محکمې د 556 جریبه ځمکه د غصب د مخنیوي کمیسیون د قضیو د څېړلو په طرز کې دغه پریکړه وکړه. د هند د عوایدو د استخباراتو ریاست اعلان وکړ چې په ممبئی کې د افغانستان د پخواني کونسلګرۍ ذخیره وردګ د 25 کیلوګرام سره زرو د قاچاق په قضیه کې 4,000 ګرانه نیول شوي دي. ذخیره وردګ په وروستیو میاشتو کې د ممبئی په هوایي ډګر کې د 2.2 میلیونو ډالرو په ارزښت 25 کیلوګرام سره زر د قاچاقو په تور ونیول شوه. هندوستان ټایمز د چهارشنبه په ورځ د سرطان په 14مه خبر ورکړی چې په ممبئی کې د افغانستان د کونسلګرۍ یو کارکونکی رفیع الله کلیوال په دې قضیه کې ښکیل دی. د ایران مقی دارالعلوم سیمې مشر مولوي عبدالحمید د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مسعود پزشکیان له نوماندۍ خپل ملاتړ اعلان کړ. د انصاف نیوز د راپور له مخې په دغه بیان کې راغلي دي د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نظرونو پلانونو او د بیا کتنو له مخې ډاکټر مسعود پزشکیان تر نورو غوره اصلاحي اقتصادي پلانونه لري، قومي او مذهبي تعصب نه لري او د ایران خلک له هغه څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلانوي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف پرون د سه شنبه په ورځ په 2 ورځني سفر تاجکستان ته ولاړ. ښاغلی شریف تر اوسه له ولسمشر امام علي رحمان او لومړي وزیر قاهر رسولزاده سره کتلي دي. د ښاغلی شریف د سفر موخه د 2 اړخیزو اړیکو، سوداګري او سیمه ییز اتصال په اړه خبرې اترې دي. موږ به د دواړو ورونو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په پراخولو سره د پاکستان او تاجکستان اړیکې لوړې کچې ته ورسوو. د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانې سندکام په تیرو 40 ساعتونو کې د حوثیانو د هوایي رادار د یوې اډې د ویجاړولو اعلان وکړ. د سندکام په بیان کې ویل شوی چې د دې رادار اډه په سیمه کې د متحده ایالاتو ائتلاف ځواکونو او د سوداګریزو کښتیو لپاره یو لوی ګواښ و. ترکیه اتریش ته د 1-2 په ماتې ورکولو سره د یورو کوارټر فاینل ته ورسېده. د ترکیه ملي لوبډله به په راتلونکي لوبه کې د هالند له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. درنو لیدونکو دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه تر بیا ښې چارې.